یتیمه نجلۍ. بیلتون د خپلو بدو عملیاتو په پایله کې دغه جوړې ته د جدایۍ لاره خلاصه کړه چې د شیربانو غوندې ژوند کوونکي نه یې یوسف خان د عسکرۍ په پلمه جدا کړ. ځوان هم خپلې پښتو ته سترګې ټیټه نه کړې او د پالنګ خوب یې په زیږو ډبرو بدل کړ. په موبایل باندې د خبرو حوصله یوه هم نه درلودل، ځکه دواړو به یو بل ته د اوښکو په بدرګه د ډاډګیرنې مراتب وړاندې کول چې په همدې به روغبړ او آن احوال پوښتنه هم پاتې شوه. نو ځکه خو به ډېر ځله د یو بل پوښتنه پیغامونه کېدل. مېرمنې به یې هر کله یو لیکلی پیغام ور استاوه: زما د لرې وطن یاره، چېرته په خیال کې دې راځم که هېر یمه. ځوان به تر ډېره په همدې څو ټکو سترګې ښخې کړې وې او د خپلې خوږې مېرمنې خواږه یادونه به یې احساسول. خپلې ناچارۍ او د مینې بېقرارۍ به وارخطا کړ. ډېر وروسته به یې خپل پیغام ورته ولیکئ: خوشحالي ته کړه غم به زه کړم، زما زړګی په غم عادت دی نه بچوینه. مېرمنې به یې ژر اوښکې پاکې کړې او د ډاډګیرنې په بار به یې یو څو ټکي ولیکل: ګوره چې د دې خبرو هېڅ سودا ونه کړې، تا باندې مې غم نه دی پیرزو. د دې څخه وروسته چې هېڅ فکرمند نه شې، زه به تل ستا په مینه پایمه او دا به تمام جهان ته ښیمه چې صبر څنګه کیږي، قرباني څه ډول وي او په مینه کې وفا څه ته وایي. ښاغلي ته به د هغه څنګ په څنګ ناست یادګارونه تر سترګو کېدل او د لیدو هغه خوشحالي او اوس یې د نه لیدو درد زړه او ماغزه په جنګ کړې وه. خو د خپلې مېرمنې نازک زړه ساتلو لپاره به یې د موسکا او خندا خبرې پیل کولې. دواړو به د نامزاد شویو په څېر خیالي او نالیدلې زیاتې کمې ویلې. کله کله به یې یو بل ته د هغه وخت سم پیغورونه ورکول او تر ډېره به یې په یو بل ټوکې او مسخرې کولې. دې خاموشه پیغامونو به ډېر ځله هغه هلته او دا دلته په کړس کړس خندول چې ځینې وخت به په دوی دواړو نږدې ناستو خلکو د لیونیانو ګمان کوه. سهار او ماښام به د دغې خوږې جوړې پیغامونه موبایل کې تلونکي او راتلونکي وه چې یو څه به یې د دغې جوړې د مینې تنده ماته او یا به یې لا هم پسې زیاته کړه. یو سهار چې ځوان د خپلې ناوې مېرمنې څو پرله پسې پیغامونو ته ځواب ورنه کړ، زنګ یې ور ووهه، شمېره یې بنده وه. مېرمنه یې وارخطا شوه، فکر او سوچونه یې ډېر شول. هر څه به یې فکر ته راتلل. کله خو به یې چې په معصومې څېرې اوښکې هم روانې وې. خدای ته یې د عذر لاسونه ونیول او د خپل جانان د حفاظت او ساتنې غوښتنه به یې کول. غرمه مهال چې مېرمنه یې پر منځه ولاړه وه، موبایل کې د پیغام زنګ وټینګېده. په ډېره بیړه یې راواخیست، ګوري چې خاوند یې پیغام لیکلی: بې له تا مې د ژوند ساعت ولاړ دی، هېڅ پر مخ نه ځې. په رښتیا وایم د فکر خیال مې ستا تر آخري دیدن نه ولاړ وي. مېرمنې یې د وارخطایي له لاسه پیغام لیکلو ته لاسونه نه ورتلل. زنګ یې ور ووهه. د غږ په اورېدو یې زړه له خوښۍ ټوپونه وهله، خو په خولې یې ورته ښکنځل شروع کړل چې ښه یې زړه تش کړ. ګوري چې خاوند یې خاندي او په خندا ورته د خپلې خبرې د اورېدو بلنه ورکوي. خدای یې په ترش تندي بلنه ردوي او بیا ترې د موبایل د بندېدو پوښتنه کوي. کله چې یې مېرمنې ښه ځان په ښکنځلو او بدو ردو ستړی کړ، په ارام او مسکاوټ غږ یې خاوند ور غبرګه کړل: ولې ونی؟ ته دومره غوسه یې چې هېڅ زما خبره نه اورې؟ موږ ماښام عملیاتو ته تللي وو، موبایل مې چارج نه درلودی ځکه بند و. لږ مخکې رالو، لا مې استراحت نه و کړی چې دستي مې موبایل چارج ته بند کړ. د مېرمنې چې یې غوسه
پخوا په اندازه لږه سړه شوه. په تریو تندي یې وویل: غټ سړی یې، نور چې هر کله د خپل انا عملیاتو ته تللې ما خبروه. نږدې و چې زړه مې درېدلی وای. خاوند یې چې د مېرمنې مینهناکه غوسه اورېدل، په مسکا یې ورته وویله: حتما نور به له ځانه مخکې خپله لیلا خبروم. چې کله عملیاتو ته تللم، مېرمنې یې ترخه مسکا وکړل چې غټ سر دې نیولی، اوس مې په چل چل د مور نوم راته اخلې ها؟ خاوند یې په کړس کړس وخندل او برګه یې کړه. وی رښتیا زما خو هېر وه چې ستا د مور نوم لیلا ده. بخښنه غواړم، پام مې نه و. د مېرمنې یې په دې منناکه خبرو په زړه کې عاطفه پیدا شول. په عاجزه خوله یې زیاته کړه: خیر دی ګرانه، نور چې هر چېرته تللې ما خبروه. باور وکړه له ډېرې ژړا مې سترګې خوږېږي او همداسې خو دې نه پرېږدم. د دې ژړا تاوان درڅخه اخلم، حتما یې اخلم. خاوند یې په مسکا ورته د خوراکي شیانو نومونه پیل کړل چې ته ماته ووایه، اخیستل یې په ما دي. خو مېرمنې چې له سهار څخه هیڅ نه وه خوړلې، ډوډۍ ور په یاد شول او په تمثیلي غوسه یې ورته وویل: خېټوره، تا خو به د دولت مفت قابلي او د پسه غوښه خوړلې وي، ځکه خو دې خوله په دې نومونو غاړه ده. زه وږې یم، له سهار څخه مې هیڅ نه دي خوړلې، ځم چې ډوډۍ وخورم. خاوند یې هم په تمثیلي غوسه کې د چا څخه کم نه و. دستي یې ورته وویل: لیونی کوم یې ما، ته به وایې د پلار لنګر دې دی. سهار مې په غره کې وچې ډوډۍ د یوه پیاله چای سره خوړلې. مېرمنې یې ورته په ریشخندي ډول خوله کږه کړه: ویش بیچاره، زما د لاس هغه غوړې پراټې دي په زړه نه و ورېدلې. خاوند یې ځان ته پام شو او په ارام غږ یې وویل: ای لیلا، ویې بخښه، غلط شوم، هغه خو زموږ مور ده. خو ګرانې داسې یخ مې کېږي. مېرمنې یې تندی تریو کړ: ورسه ولمبه. په همدې سره یې موبایل بند کړ. خاوند یې څو ځلې د بلې هلو او اورې کلمې تکرار کړې. موبایل کې راغلی زنګ بند شوی و او په غچ اخیستو بڼه یې له خولې ووتل. بند یې کړ: د لیلا لورې، زه درته وایم چې له یخه مې زړه رېږدي او ته وایې ولمبه. دې جدایۍ دوی یو د بل سخت تږي کړي وه او دواړو به له خدایه د ایمانه مخکې د یو بل غوښتلو دعاوې کولې. دا داسې وخت و چې لا یتیمه نجلۍ نه وه پیدا شوې. په شوخۍ به د کلي انجونو له مېرمنې د خاوند پوښتنه کول او کله کله به یې پر مېرمنې بده هم لګېدل او سخت ځواب به یې ورکوه چې له دې به هم د کلي انجونو خوند اخیسته. ډېر ځله خو به یې له ډېرې غوسې خاوند ته وویل: دا څه د عاشق مورې ګرځوې چې هر څوک له ما څخه مخکې ستا پوښتنه کوي؟ هغه به په شوخۍ ورته د ځان ستاینه پیل کړ چې وګوره، یو په تا باندې قدر نه لرم، که نه ګوره زه خو سم شهزاده یم. هو هو، غټ سړی یې، ما ته معلوم یې. د دوشنبې ورځ سهار و چې خاوند یې د پیغام پر ځای مېرمنې ته زنګ وواهه.